أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فمخی آیتونو کی اللہ پاک حکم فرمایو چې کله تاسو دا ازواج مطهرات رضی الله عنهم اجمعین نه د سشیز تپوس کوي یا سشی غواړي نو د پردې نه شاته به تپوس کوي نو د هغې نه دا شوبه معلومېده چې کېدای شي چې دا حکم د پردې دا صرف د ازواج مطهراتو په باره کې نو الله پاک عام حکم راولېږو یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اے پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ووایه خپلو بیبیانو ته او خپلو لوریانو ته او د مؤمنانو بیبیانو ته یدنین علیهن چې رازوړندی په خپلو ځانونو باندې من جلابیبهن جلابیب دا د جلباب جمع ده لوی صادر او لوی کوټ برقې وغیره ته دا ویل کېږي چې په هغې کې ټول بدن په هغې باندې پټېږي نو عام حکم الله پاک راولېږو چې دا حکم دا خاص نه دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیبیانو دپاره بلکې د عامو مسلمانانو دپاره او د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو او د هغه د لوریانو دپاره دا حکم دی چې دو په خپلو ځانونو باندې غټ غټ صادرونه هغه رازوړن کي او خپل بدنونه پکې پټ کړي ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ذلك دا یعنی دا لوی صادری رازوړندول ادنا ډیری نږدې دي ان يعرفن چې دو او پیژندل شي فلا يؤذين پس دو ته تکلیف ونه رسولی شي او بل مطلب د دې دا دی ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين دا غټ غټ صادرونه رازوړندول دا نږدې دي دې خبرې ته الله يعرفن چې دو ونه پیژندې شي فلا يؤذين نو دو ته به تکلیف ورنه کړی شي یعنی دا پته به د دې نه لګي چې دا د غریبې کورنۍ زنانه ده او که نه دا د مالداري کورنۍ زنانه نو څوک به ورته تکلیف نشي رسولی ځکه په هر وخت کې داسې بیمار خلک او شرارتیان خلک دا موجود نو هغو د زورورو خلقو نه ځان ساتي ځکه هغو ته پته لګي چې که موږ سترګې اوچتو دا سترګې رانه راوباسي او چې کمزوري خلک وي نو د هغو نه بیا سترګې نه سوځي نو هغو ته تکلیف رسي نو الله پاک حکم راولېږو چې د دې پته را سره بیا نه لګي نو دوی ته به څوک تکلیف نشي رسولی او دویم دا چې دا نږدې د دې ته چې دوی وپېژندی شي فلا یؤذین چې دوی ته تکلیف ونه رسولی شي ځکه چې با پرده زنانه د هغو نه خلک ځان ساتي او بې پرده زنانه چې نو بیا دغه خلک پیژني داسې خلک چې یاره دو په داسې شرارتونو او اشارو باندې سپروا نه ساتي نو د دغې موقعې نه بیا فایده اخلي
نو الله پاک حکم راولېږو چې د مسلمانانو زنانه هغه د په ځان باندې لوی صادرې دا اچي چې دغه بیمار خلک او ناجوړه خلک دو چرته دغه ګمان ونه کې پدو وکان الله غفورا رحیما او دی الله پاک بخونکی رحم کوونکی لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض کچری من نشو منافقان او هغه کسان فی قلوبهم مرض چې پزړونو د هغو کې مرض ده بیماری ده والمرجفون فی المدینه منافقان دا په دوه قسمو یو قسمه هغه منافقانو چې هغه ته مخزل ویل کی او دویم مرجف هغه منافقانو چې دوی مسلمانانو ته د دشمنانو قوت بیانو چې د مسلمانانو په زړه کې رعب او یره پیدا شي چې یره دشمن د دومره مضبوط او طاقت والده دومره لوی اسلحه والده او دویم قسم منافق مخزل دا هغه منافق ته ویل کېږي چې دوی به د مسلمانانو تذلیل او تحقیر چې په نورو مجلسونو محفلو کې بکیناست مسلمانان داسې خلک دي مسلمانان د دو سره سدي دا خو کمینه او لاندې خلک دي هیڅ شی وسره نشته د خوراک درکې نه لګي نو دا تحقیر او تذلیل به د مسلمانانو کو نو الله پاک فرمایي والمرجفون فی المدینه او هغه غلط خبر خورون کی فی المدینه په مدینه کې کداغه منافقان دا منع نشو نو الله پاک وایي لنغرینک به خامخا مونږ به ولم سوتا د دو خلاف مسلط بکوتا په دو باندې یعنی تا ته به حکم وکړو د دو خلاف د جنگ کولو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه د دشمن خلاف هم په میدان کې ولاړ صحابه ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حکم بکاو چې تاسو دشمن تر هغه پوری مقابله کوي چې د صرف تسلیم شي یعنی خامخا مړه کول او ختمول د دو مقصد نه لري چې دو ختم شي چې صرف دو حکم دا اومنه دي ته غاړي الله پاک فرمایل چې موږ با د دو خلاف تا مسلط کو پدو باندې د جنگ کولو حکم بتاته وو نو چې تبیا ردو خلاف خامخا د جنگ کولو اراده ولري چې دو قتل شي او ختم شي نو ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا بیا بدو پاتې نشي ستا په گاون کې فيها پدې مدینه کې بیا دو دلته نشي پاتې کېده الا قليلا مگر لک دا الله پاک حکمت دے دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته هم الله پاک ټول منافقان دا نو دا الله پاک پټ ساتي سم منافقان الله پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خولي لیکن ټول پټوله وته نو ځکه الله پاک فرمایي مخکې ذکر شعر په سورې توبه کې ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق چې په مدینه کې دغه منافقان دا پاتې کېدو لیکن الله پاک فرمایي لا تعلمهم نحن نعلمهم تدو نه پیژني مونږ دو پیژني یعنی الله پاک ولا ردو علم دا نو ور کړي چې دوی وته خوله ځکه الله پاک فرمایي لا تعلمهم تدو نه پیژني خو مونږ یې پیژني ټول پټول منافقان الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هم نو خولین او الله پاک فرمایي چې دوی بیا ستا په خوا کې پاتې نشي په مدینه کې به بیا وخت تیر نکړي
ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا لعنت بکړی شوی په دو باندې اینما ثقفوا کم ځای چې دو وموندی شي اخذوا نو وبنیولی شي وقتلوا تقتیلا او قتل بکړی شي په قتلولو سره یعنی په سخت قتل سره چې ټوکړي ټوکړي ردو دا اندامونه بکړ شي سنت الله فی الذین خلو من قبل پشان د طریقې د الله پاک فی الذین په هغه کسانو کې خلو من قبل چې تیر شوي دي مخکې د دوی یعنی دا د الله پاک قانون او طریقه ده چې په مخکینو خلقو کې هم د الله پاک دغه قانون تیر شوی دی چې د خپل پیغمبر د هغه مخالفت کم قوم کړی او د الله پاک احکاماتو ته غاړه نه ده ایښودې نو الله پاک دغه قوم دغه هلاک کړی دی او ختم کړی ولن تجد لسنت الله تبدیلا او هرگز به ته بیا نه مومې طریقې د الله پاک لره قانون د الله پاک لره تبدیلا بدلېدا د خدای قانون دا چرته نه بدلېږي یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قل توایا لازواجک ببیان خپلتا وبناتك او لوريان خپلتا ونساء المؤمنين او ببيان د مؤمنانو تا يدنين عليهن چرازورن کی پخپلو زانونو باندې من جلابيبهن غټ صادری یعنی پړونی یا برقا وغیرہ خو چې بدن پدې کې مکمل پدې کې پټي او د بدن زینت هغه ردی نه ښکاري نن سبا بعضی لباس داسې دی چې د هغې نه د بدن نه سیوا ښایست هغه ښکاري چې دومره تنګ او دومره باریک هغه جوړ شوی نو د جلابی بهن مراد هغه لباس دی چې د بدن زینت هغه پدې کې پټ شي بدن پدې کې پټ شي دغه پدې کې نه معلومه ذالک ادنا دا ډېر نږدې ده ایعرفنا چې دو وپېژندی شي فلا یؤذین پس دو ته به تکلیف ورنکړی شي وکان الله غفورا رحیما او دې الله پاک بخونکی رحم کوونکی لئن لم ينتهي المنافقون کمن نشو منافقان والذین او هغه کسان فی قلوبهم مرض چې پزړونو داغو کی بیماری ده والمرجفون او درو خبر خورون کی فی المدینه فمدینه کی لنغرینک بهم خامخامون بمسلط کو تا پدو باندې یعنی من با حکم وکتا تردو خلاف د جنگ ثم لا یجاورونک فیها بیا بدو پاتی نشی پگاونستا کی الا قلیلا مگر لگ ملعونین لعنت پکڑی شیوی پدو باندی اینما ثقفو کمزه چې وموندلی شي اخذوا وبنیولی شي وقتلوا او قتل بکړی شي
تقتیلا پسختی سرا سنت اللہ پشان د طریقی دا اللہ پاک یا پشان د قانون دا اللہ پاک فی الذین پہاگا کسانو کی خلو من قبل چی تیر شوی دی مخی ددونا ولن تجدا او هرگز بتبیانمومی لسنت اللہ قانون دا اللہ پاک لرا تبدیلا بدل دل